سړی ناروا منې کوي د منې کولو درې صورته دي په زور په ژبه د زړه په تعلق ختمولو د صحابو په دور کې چې د یزیدیانو د نورو جنګونه راغله بیا د مروانیانو حکومت کې د اهل بیتو پسې بې ځایه غږېده نو د اختر د لمانځه نه وروسته خو خطبه سنت دا ده چې د لمانځه نه وروسته وي هغه چې دوی لمونځ وکړو بیا خلک نور نه ورته کېناسته ولې دوی په بې ځایه اهل بیتو پسې غږېده نو دی راجوګ شو خطبه یې مخته کړه لمانځه نه خو ذاتي څوک ته تللی نه شي څوک ورجوګ شو چې دا سنت طریقه نه ده سنت طریقه دا ده چې د لمانځه نه به شاته وي ده ورته ویل هغه خبرې اوس پاتې دي ځکه مطلب دا و چې بیا خو موږ ته خلک کیني نه چې خبرې ورته وکړو خطبه بیان کړو ابو سعید خدري رضی الله عنه ورجوګ شو د یو سړي ملاتړ یې وکړ دغه سړي خپله ذمه پوره کړه امیر ته حق وویلې هغه ناروا کار شروع کړو سنت یې پرېښوده دې ورته وویلې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي اوس د هغه دلیل ذکر کړي ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي چا چې یو څوک په ناروا کار ولید نو په اول دې په زور په لاس رامنې کړي که د لاس طاقت نه و په ژبه دې منې کړي که په ژبه طاقت نه و په زړه دې منې کړي خو دا د زړه منې کول هغه ضعیفه درجه د ایمان ده نو دغه دا معنه چې دغه نه لاندې بیا ایمان نشته اوس د دغه حدیث تشریع علما کرام داسې کوي چې نهی عن المنکر بالید دا د حاکمانو د امیرانو کار ده زنا یې وکړه ته یې سنساره یې یا یې سل دورې ویې غلا یې وکړه لاس یې پرې کوې قتل یې وکړو قصاص کوې دا کار د حکومت ده دا ټول نهی عن المنکر ده اوس حکومت چې دغه خبرې ته اقدام وکړي دا د ده کار ځکه ده فتنه نه تر پیدا کېږي اوس یو سړی چې بدماشي کوي خلک وژني نو یو ورور یې ورمړ کړه بل ورور ته بیا غاړه ږدي چې ته مې مړ کړه قصاص ته بیا غاړه ږدي چې واسې ورسېږي بل هم بیا وژني بل هم بیا وژني خو د حکومت مخه بیا نه ویني که یو سړی قتل وکړو بل څوک راجګېږي دی وژني د ده تربور هم په درېږي قریب هم په درېږي خو چې حکومت یې ونیسي د حکومت مقابل کې بیا قوم هم نه جګېږي فتنه نه پیدا کېږي نو یو سړی سنګساره په عام محضر کې تربورونه قریبان ټول ولاړ دي قصاصه په عام محضر کې په دروي وې په عام محضر کې شراب چې کړي دي په دروي وې په عام محضر کې په دغه ټولو حد قذف کې په هر عنوان کې چې وې فتنه نه تر پیدا کېږي ځکه دغه کارونه د حکومت دي هر سړی د زنا په تور څوک نشي وژلی د غلا په تور د چا لاس نشي پرې کولی د قتل په تور څوک نشي وژلی دا د حکومت کار دی او یو د ید دا د چاپیړو او د لښتې ویل دي هغه خو هغه غټ حدود دي دا پلار د زمانو کړی شي استاد د شاګرد کړی شي دغه مطبوع د تعبیر چې تر حد الوسع فتنه نه پیدا کېږي په هغومره انداز نهی عن المنکر په هر یو ذمهواري ده خو په عمومي توګه د منکراتو نه په زور منې کول دا د حکومت کار ده په ژبه د علماو کار ده دا چې په یو قوم کې ګناوې کېږي اتا واس نشته خو قرآن او حدیث مذهب دلایل درته معلوم دي د رشید حرمت نو د جمعې په تقریر کې په جلسه کې په بل بیان کې دا بیان وکړه خلک پوه که په دا خبره باندې چې ګورې دا عمل ناروا ده الله منع تر کړي رسول الله منع تر کړي ائمه کرامو منع تر کړي دا د خباثت ته دومره عذابونه دي په قیامت کې دا وکړه دا د په وس پره ده نور خو دا حکومت شته نه دا موږ د تلقینو کې دا اوس هم یو ځای کې تللی وم دا بیعتو په سلسله کې زنانه او دا سړیو ته دا حدیثونه مې چې شروع کړه ځکه په علاقه کې زه پوه شوم چې دا د سهار لمونځونه اکثره خلک نه کوي دا ویده یې دا نه چې شپې وي ټلویزیونو ته ناستې سهار یعنې یقین درته وایم چې دا الفاظ ما شروع کړه چې څوک چې قصداً بغیر د عذر نه یو لمونځ قضا کړي چې شریعت پایبندي چې ورته ذکر کوو چې په طریقت کې درې شیان ضرور دي اول د شریعت پایبندي نو هغه تشریح ذاتي زنانو ته زه بیا داسې کوم لکه اوس 15 وخته لمونځ الله تعالی فرض کړی په نر او په ښځه باندې په مسکینو په ماړه باندې دا یو داسې عبادت ته فضیلت یې ورته ذکر کړم چې څوک یې کوي الله د جنت وعده ده ورسره چې نه یې کوي د جنت وعده نشته
وعید ذکر کوم چې حدیث مبارک کې راځي څوک چې بغیر د عذر نه قصدن یو لمونځ قضا کړي داسې عذاب به خدای په کور کړي لکه کافرانو ته. یعنې قسم د دستي په ژړا بنا وشي یو بل ته وګوري دغه خپل حالات دستي ورته هغه شي چې دا خو موږ خو غر کړو. حتی چا په خوله اقرار راوکړو چې موږ نه خو دا مشکل جوړ ده. اوس نو علما خو باید د خلکو خو سر ورخلاص کړي چې د خلکو د علماو سره تعلق ختم شي، د علماو د عوامو سره تعلق ختم شي. عوام به چیرې زده کړي؟ د شي په اهمیت په عظمت نه یې خبر، د ګناه په لویي نه یې خبر، او دا چې نه عالم یې نه امیر یې چاته په دلیل هم قناعت نشي ورکولی. خو د ملا نه دې اورېدلي دي چې دا شی ناروا ده. اوس دا سړی خو د تا خبر مني نه چې ته م امیر ته ماته څه ویې. نو دغه بیا دا ضرور ده په د عوامو باندې چې د دغه سړي سره چې ګناوې کوي دا تعلق به ورسره ختموي، محبت، دوستۍ، ناسته ولاړه، تګ راتګ دا به بیا ورسره ختموي. دغه خو دې په وس پوره ده. د دې وجې نه موږ تاسو ته را روان ده چې څوک مجاهر بالمعصیې کې سلام به نه ور اچوي، ځکه سلام د محبت ذریعه ده. مړی ته مېلمستیا به نه ورته کوي، دا د محبت ذریعه ده. مرګرتیا تعلق به نه ورسره ساتي، دا د محبت ذریعه ده. موږ د فساقو په مخالفت مامور یو که په محبت. اوس نو دغه درې طبقې دي چې دا درې ته اوس نن سبا وګورو کومه یوې خپله وظیفه جاري کړې. عمرا د وخت په ګناهو کار لري، خو اکثره اسلامي ملکو امیران تر ټولو نه زیات مجرمین دی دي. جرم ته وده ورکوي، جرم مخنیوی خو نشته. علما د وخت هغه خدای هم دې وساتي د طمع او د لالچ د دغه خبرې د متاهنت کوي چې اوس دغه تنظیم د ماته روپۍ راکوي، دغه حکومت د ماته روپۍ راکوي، دغه سردار د ماته روپۍ راکوي، دغه مالدار او تجار د ماته روپۍ راکوي. که زه څه ور ووایم بیا خو هغه تعلق ختمیږي، نو هغه روپۍ مې د لاس نه وځي. علما هم په اکثرو شیانو چې شمپوشي کوي. عام عوام خو ځان خلاص کړي، په خپل کور کې زوی لمونځ نه کوي، لورې لمونځ نه کوي، ورور یې نه کوي، جمع لمونځ نه کوي، ګیره رخوي، ټلویزیون ته کښېني، په نورو ګناوې ویني، خو کور نه نه شړي، تعلق نه ورسره ختموي. عذر دا وی ماته وی راغلی دی، اوس خو نو لوی ده، غاړې ما په خلاصې کړي دي، اوس خو لوی ده. ایمان نه مني چې دنیا تاوان ورولي بیا د کور نه شړلی شي، هلته بیا زور په رسېږي. چې دنیا کاروبار ته نه ځي نه یې کړي، هلته زور په رسېږي، بېلوي یې، جدا کوي یې، ښځه دې بیا اتم ځه. خو چې لمونځ نه کوي هلته بیا زور نه په رسېږي، اوس خو لوی ده، ګیره ښیي، اوس خو لوی ده، نور ناروا کوي، اوس خو لوی ده. دا عذر نه، دا شریعت. او دغه وایي ډېره خطرناکه خبره دا ده چې دا د زړه نفرت هم نشي موجود د فاسق نه. اصحاب په دې ایمان درجه دغه ده چې کم از کم په زړه کې خو به دې بد ایشي، چې په زړه کې هم بد ونه ایشي، بیا محبت ورسره کې، دوستي ورسره کې، ملګرتیا ورسره کې، تعلق ورسره ساتي، نو خو هغه لاندې درجه د ایمان هم بیا ختمه شوه. ځکه فتنې ورځ پر ورځ روانې دي او زیاتېږي.